يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. اللہ جل شانو فرمایا یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذکروا تاسو یاد کئی نعمت اللہ دا اللہ نعمت دا اللہ احسان علیکم پتاسو باندې اذ په هغه وخت کې هم چې اراده وکړه قوم یو قوم ان د دې خبرې یبسطو چې دی اوږده کی را اغزی الیکم تاسو ته ایدیهم خپل لاسونه فکف نه الله منع کړه ایدیهم د دې لاسونه عنکم ستاسو نه واتقوا الله دا الله نو یریږي وعلى الله فليتوکل المؤمنون وعلى الله په الله باندې فليتوکل پکار دی چې توکل کی المؤمنون مؤمنان. دا آیت مبارکه دا الله جل شانو د احسان بارک دی چې الله جل شانو فرمای چې زه پتا سو باندې انتهایی احسان کوونکی یم نو په ما توکل کوئ په ما اعتماد ساتئ څنګه چې اعتماد ساتئ زه به د سراغ شان کوم. ښه اللہ جل شانو فرمایا یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذکروا یاد کئی نعمت اللہ دا اللہ احسان علیکم پتا سباندی اذ پا هغه وقت کی هم چې اراده وکړه قوم یو قوم اند دی خبر یبسطو چوکده کی لیکم تاسو ته ایدیهم خپل لاسونه فکف ایدیهم عنکم نه الله جل شانو د دې لاسونه تاسو نه منع کړه. دې آیت مبارکه مطلب څه دی په کوم وخت کې الله جل شانو دا آیت مبارکه نازل کړه او څه بارکې نازل کړه مختلف واقعات مفسرین او حضرات ذکر کړي دا ټول تعلق د الله جل شانو د احسان سره دی چې په نبی علیہ السلام باندې او په صحابه کرام باندې الله جل شانو ډیر احسان کړو. الله جل شانو ته فرمایي دا هغه احسان دا هغې بدله دا ده اوس چې تاسو زما هغه احسان ومنئ نو په ما توکل وکړئ ځکه دا احسانات خو د الله جل شانو ختمیږي نه او نه الله په دې ستړی کیږي نه د الله جل شانو ستاسو نه څه غرض او مقصد شته چې څه کار دپاره الله جل شانو په دې بادشاهي سیوا کیږي طاقت سیوا کیږي علم سیوا کیږي قدرت سیوا کیږي دا هیڅ خبره نشته. الله جل شانو فرمایي چې ما د باندې احسان کړی نو اوس زما د هغې احسان بدله ماله دا راکړي چې په ما اعتماد کوي زه باسم احسانات کوم تاسو سره تاسو اعتماد وکړئ نور احسان به سیوا شي اعتماد وکړئ نور به سیوا شي اعتماد وکړئ نور به سیوا شي. اوس الله جل شانو دا یو واقعي طرف ته اشاره کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو موقع باندې مشهور واقعه تاسو به کتلی تاسو به کتابونو کې ملیدلی تاسو به په سکول کې ویلي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل داسې وشو چې صحابه کرامو سره بهر وتیو نو په یو ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه پړاو واچو او بیا ټول صحابه کرام د ونو د لاندې بوټو د لاندې خواره واره بس آرام دپاره کېناسته سملاسته ټول خلک چې کله اوده شو نبی علیه صلات وسلام خپل هغه تیږي کې چې کم توره پرته وه هغې راواغسته او بره ونې ته یې ځوړنده کړه نو یو بانډچي راغی غیر مسلم و هغه توره د نبی علیه السلام راواغسته ځکه خلک اوده و پته ونه لګېده او توره یې راواغسته او تیږي نه یې بار کړه نیام چې څه ته وایي د هغې نه یې بهر کړه او نبی علیه صلات وسلام ته وایي من یمنعک مني زمانه به دې څوک بچ کوي. نبی علیه صلات وسلام مبارک را پاسېدو هغه په حوصله سره درې ځلې وي الله 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 نو ده سره توره وه روایاتو کې دوه خبر راځي چې ده د دې لاس نه توره وغورځېده بل روایت کې راځي چې حضرت جبریل راغی لاس یې ولې تاو کړو سیزې ته وغورځو او بیا نبی علیه صلات وسلام هغه توره راواغسته او مخامخ په دې مرۍ ورته کېښوده اوس په تا مانه څوک بچ کوي. نو الله جل شانه دغه واقعه دلته ذکر کړه چې دا د الله احسان دی نبی علیه السلام په تا باندې چې کومو خلکو تاسو ته لاسونه اوږده کړي وو الله هغه لاسونه منع کړه. د الله جل شانه دا نعمت یاد کړي. یا د یو بلې واقعي طرف ته اشاره ده کومه چې په صلح حدیبیه کې شوې وه چې
چې 25 هجری باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د 1400 صحابه کرام سره راوته او د عمرې په نیت باندې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکې ته رانږدې شو او د مکې مکرمې نه قریش ته چې پته ولګي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دلته را روان دی او 1400 صحابه کرام دي ورسره، نو هغې یو اجلاس وکړو، اجلاس، او ټول خلک یې راوغوښته، مشوره وکړه چې دا خلک منع کول غواړي، ګورې نقصان به جوړ کړي دلته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مکې ته رانږدې شو، دوی مشوره کړې وه. د خالد ابن ولید لا مسلمان شوی نه و، هغې د 200 سپایانو سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقابلې له ولګو چې دوی دا مخه بنده کړي چې دی خورا نشي مکې مکرمې ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې حدیبیې ته نږدې شو، حدیبیې ته نږدې په مکه مکرمه کې یو ځای دی قراع الغمیم، قراع الغمیم. نو هلته خالد ابن ولید ودرېدو، هغې ته مخامخ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوی ته یو بل ښکارېده. په داسې لوکیشن باندې دواړه ډلې وي، خالد ابن ولید او نبی علیه الصلاۃ والسلام، چې یو بل ورته ښکارېده، خو دوی مخه نیولې وه چې دې خوا به نه راځې. بیا اوږده واقعه ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کم بهترین طریقه کار اپناو کو. دا قراء الغمیم چې وه دا مرکزي شهرا وه، هایوې وه. نبی علیه السلام هغه لاره پرېښوده، په یو بلې لاره باندې لاړو، تاو شو. د خیر اوږده واقعه د حدیبیې بیا بېرته صورت فتح کې ویم انشاءالله. خو دومره خبره وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او خالد ابن ولید یو بل ته مخامخ 200 کسان دي د هغه سره، نبی علیه السلام سره 1400 کسان دي. دی راغلی او دې دپاره چې نبی علیه الصلاۃ والسلام منع کړي. د ماسپښین مونځ یو بل ورته ښکارېده په داسې لوکیشن باندې. ماسپښین مونځ ته نبی علیه الصلاۃ والسلام ودرېدو، په جمع سره یې مونځ کو. نو چې ویلي دي چې دوی دونه په توجه باندې ولاړ دي او دا قیام او دا رکوع او دا سجده، دا خو دوی خپل عبادت کوي او دوی په خپل عبادت کې اخوا دېخوا نه ګوري. نو خالد ابن ولید وی کاش چې په دغه وخت کې په دې باندې ما حمله کړې وې، دا موقع وه. نو چا ورته په مجلس کې وي چې دې نه پس یو بل مونځ را روان دی چې هغه داسې مونځ دی چې دوی د خپل اهل و عیال نه، د خپلې ښځې نه، د خپلو بچو نه، د خپل مور او پلار نه زیات بهتر ګڼي هغه مونځ چې د مازدیګر مونځ دی. څنګه چې حدیث شریف کې راځي که نه، چا چې د مازدیګر مونځ پرېښودو فکأنما اوتر اهله و ماله، هغه داسې شو چې د هغه مال او اهل و عیال برباد شو. حدیث کې داسې راځي. نو یو داسې مونځ را روان دی، خالد ابن ولید ته چا وي چې د خپلو بچو نه دوی ته زیات ګران مونځ دی او په هغې مونځ کې به پې حمله وکړو. هغه وی زه موقع د مازدیګر ټایم چې رانږدې شو، حضرت جبریل راغی علیه الصلاۃ والسلام او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل چې الله جل شانو تا ته حکم کوي چې صلات الخوف وکړه. څه وکړه؟ او مخکې تېر شوی دی صلات الخوف د مجاهدینو مونځ چې یو ډله هغه به یو رکات وکړي، یو رکات، او بیا به بله ډله هغه به څوکیداري کوي چې امام یو رکات وکړي، دی به واپس شي او بل ډله به راشي یو رکات به پسې وکړي. نیم یې هلته پرېښوده، نیم د خالد ابن ولید د لاس نه هغه موقع هغه لاړه. صلات الخوف نازل شو په دغه وخت کې، تاسو داسې مونځ کوئ ځکه دا کفار ولاړ دی، اوس څه کوي په تاسو باندې حمله کوونکي. الله جل شانو فرمایي د الله جل شانو هغه نعمت یاد کړئ چې یو قوم تاسو ته خپل لاسونه اوږدول، خو الله جل شانو د هغې لاسونه تا نه منع کړه. دا یو دو واقعات دي، پکې نور هم ډېرې واقعې دي. په دې کې یو بله واقعه هم پکې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بنو نذیر سره یو څه مسله راغلې وه د قتل د دیت. نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا بنو نذیر سره کم چې یهودیانو هغې سره مشوره کوله، نبی علیه الصلاۃ والسلام د یو قلا شاته کېنو چې دلته انتظار وکړه، بس اوس مشوره کوو. او د بره نه پلانینګ یې جوړ کړو چې یو غټه ګټه به په نبي علیه السلام راوغورځو او دی به دغلته بس کار به تمام کو، ختم به کړو. او چې نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې څنګه ګټه راغورځوله، حضرت جبریل راغی، نبی علیه السلام یې د هغه ځای نه پاسو، یا حضرت جبریل ګټه راواغسته او بل ځای ته یې وغورځوله. دا دواړه روایات پکې شته. الله جل شانو فرمایي چې دا د الله جل شانو احسان یاد کړئ نبی علیه السلام او یا زما صحابو د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کافر خو تاسو ته لاسونه در اوږده کړي، خو الله جل شانو د هغې لاسونه منع کړه.
اللہ جل شانہ فرمائی یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اذکروا نعمت اللہ علیکم دا اللہ غ احسانیات کے پتا سبانی اذ پا اغی وقت کی ہم قوم چی ارادو لرل یو قوم ان دی خبر یبسطو الیکم چی اگدہ کی تاستا ایدیہم قبل اللہ سنا فکف ایدیہم عنکم فکف منکل اللہ ایدیہم دا دی لا سنا عنکم ستاسنا واتقوا اللہ دا اللہ نو یرگے واتقوا اللہ سا مطلب دے دا اللہ نو یرگے مخی یو خبر تیر شکتا استے یادی خبر دا الله جل شانو فرمایل چې تاسو عدل کوئ. درې آیتونه مبارکه موږ د عدل باره کې ویلو. عدل کوئ که د عدل ستاسو د خپلو خلاف یو، که ستاسو د خپلو په حق کې یو، که د پردو په حق کې یو، که د پردو خلاف خو تاسو به د عدل کار کوئ. بس معامله به څه کوئ؟ د عدل. مستحق ته به خپل حق ورکوئ. نه کله چې یو انسان د عدل معامله کوي، کله چې یو انسان د عدل معامله کې نو دته قسم قسم مشکلات راځي. نو الله جل شانه فرمای چې د مشکلاتو نه یریږه ما زما احسانات په خپل ځان باندې یاد کا چې پتا باندې مې کړي او په ما من توکل وکړه. واتقوا الله د عدل په معامله کې د الله جل شانه نه ویریږئ. وعلى الله فلیتوکل المؤمنون او مؤمنانو له پکار چې په الله توکل کوي. په داسې قسمه حالاتو کې چې انسان مستحق ته خپل حق ورکوي، انسان عدل کوي، نو مشکلات به راځي، انسان به توکل بچا کوي په الله جل شانه باندې وکړي. آسان شو که ګران؟ استغفر الله. دا وایي چې مونږ اورېدلي چې کم ماشومانی د هغې امتیازې پاکې او کپړې ورسره نه ناپاکه کېږي. ناپاکه کېږي زمونږ مذهب دا دی دا یو دوه مذاهب دي مختلف په احادیثو مبارکو کې. د هغې د وجې نه داسې جوړ شوي دوه مذاهب مختلف. هغه دا چې یو ماشوم دی او هغه پی خوري لا روټۍ هغه نه یې شروع کړي، نو د هغه امتیازې هغه پاکې دي. ځکه داسې روایاتو کې راځي چې نبي علیہ السلام فرمایي چې د ماشوم چې یو سړی خوراک کوي او د هغه امتیازې په جسم ولګي نو په هغې کې انزل دي، او کم چې ماشوم وي نو په هغې کې صرف ترمکیا ده. خو دغه مذهب زمونږ نه دی. دغه مذهب زمونږ نه، زمونږ سره نور روایات دي د هغې په بنیاد باندې که ماشوم پی خوري که ماشوم غټي، خو په دواړو صورتونو کې انزل دي. ښه د ماشوم چې کم امتیاز دي یا بېلمازه دي. د شادي شده سړي دپاره چې کله هغه بدکاري وکړي نو د هغه دپاره رجم دی، سنګسارول دي. او چې کوم غیر شادي شده د هغه سزا کمه ده، هغه صرف 100 کوړي دي. دا ولي؟ دا ځکه چې کله د الله جل شانو احسان په یو سړي باندې سیوي، کله د الله جل شانو احسان په یو سړي باندې سیوي او یو انسان داسي چې په هغه باندې الله جل شانو احسان د دې بل په نسبت سره کمی، دا کم احسان والا که دی ګناه کوي دا دونه غلط کار نه دی، خو دا ډیر احسان والا دی یو غلط کار کوي دا ډیره غټه ګناه ده. زه تا ته وایم عام خلک دي که نه، عام خلک دي که هغې مونږ ته څه سپکې سپورې ووایي، بېادبي وکړي، هېڅ انسان پې غوږ نه ګري. او که یو خپل سړی چې ټول عمر پې احسانات کړي او هغه غلط کار وکړي بیا څه چلي؟ دې خبرې ته هم خیال دی. اوس یو سړی داسې دی چې هغه باندې الله جل شانو احسان کړی دی چې واده کړی دی. یو سړی داسې دی چې واده نه دی کړی، نو په ده باندې واده هغه احسان لا نه دی شوی. نو که دی اوس ترته یو غلط کار کوي نه الله ولا سزا لږ کمه مقرر کړي ځکه هغه احسان پې نشته، نو الله جل شانو ولا سزا کمه مقرر کړي 100 کوړي. خو چې یو سړی هغه د دغې احسان د واده باوجود چې د الله جل شانو پې شوی دی بیا هم یو غلط کار کوي، نو دی ډېر غټ ناشکره دی. نو الله جل شانو ولا سزا هم سیوا کړې ده. پوهېږئ په دې باندې؟ انسان زنا ولې کوي؟ د شهوت ته سر کولو دپاره. نو د شهوت ته سر کولو ځای خو ده سره شته چې د ښځه ده، د دې باوجود دی زنا کوي، پته لګي دا ډېر غټ ناشکره انسان دی، نو سزا یې مولا سیوا مقرر کړه. پوهېږئ په دې خبرو باندې؟ په ګوړه کې رنګ کاټ اچول جایز دي که ناجایز دي؟ ګوره یاد ساتئ چې
ځینې څیز ای داسې که نه هغه بغیر د ملاوټ نه جوړېږي. ځینې څیز ای داسې چې بغیر د ملاوټ نه جوړېږي. اوس ګوړه ده نو ګوړه خلک دوه قسمه خوښوي. یو هغه چې بغیر د رنګ کاټه خوښوي نو هغې له بغیر رنګ کاټه ورکوه. اوس ځینې خلک داسې چې هغه سپینه او ستره ګوړه خوښوي چې بالکل سپینې اگر چې رنګ کاټ پکې نو هغې له بیا هغه تیارې. نو دغه قسم دا بیا په ملاوټ کې نه راځي چې د شریعت او د قانون د طرف نه په یو څیز باندې پابندي او ته د هغې باوجود د هغې خلاف کې هغه ملاوټ ته ګینې ملاوټ نه حسابېږي. ښه صحیح ده. نو رنګ کاټ دا خو د ګوړې سره تړلې خبره ده. او یو سړی د هغې باوجود وي چې زما رنګ کاټ والا نه ده خو دا توره ګوړه مې خوښه نه بیا به ته هغه ورکوې چې بغیر رنګ کاټ بیا که ته رنګ کاټ والا ګوړه ورکوې دو نمبري ورسره کوې نو دا بیا په ملاوټ کې شمارلی کېږي. نو ځینې څیزونه داسې چې هغه بغیر د ملاوټ نه سره کېږي نه. لکه یو سړی دی هغه هوټل ته لاړ شي چې په ما باندې اوس که یو کپ نو ځینې خلک چې هغه 13 روپیا ورکوي چې په ما چې اوس که نو هغه هغه چې دود پتی سټرانګ پوهېږې په دې باندې. او ځینې انسان داسې چې هغه 10 والا کپ خوښوي. 10 والا کپ دا مطلب دی چې په هغې کې اووم اسمان هم ښکاري نه هغه چی. نو اوس پته وی چې دغه په دې چیو کې اوبه اچولي دا ملاوټ کې نه ملاوټ دا خو سړي پورې خبره صحیح ده. دا بالکل کیمیکل دی. نو ته به اوس په کار دی چې یار دا خو چونکې نقصان دی نو دا ناروا پکارو نه. بیا خو پیپسي څکل هم ناروا دي هغه څومره کیمیکل دي نور څونه کیمیکلز دي. نو ځینې څیز ای داسې چې انسان ته پته وي چې په دې کې دا نقصان دی هغه استعمالوي. هغه د امام شافعي رحمت الله علیه یو قاعده داسې شته چې هغه څیز هم په شریعت کې حرام دی کوم چې ستا صحت ته نقصان رسوي. خو دغه زموږ مذهب نه دی چې ستا صحت ته نقصان رسوي. نو د هغې مذهب والا به خامخا وایي چې فارمیچر خوړل ناروا دي. د هغې مذهب والا به خامخا وایي چې کولډ ډرنکس کل دا ناروا دي. پوهېږې زموږ مذهب دا نه دی. مونږ په چله کې زموږ تشکیل شوی دی په لاره باندې مونږ مسافرو د جمعې په ورځ د جمعې مونځ چې کله وخت راغی د جمعې د مانځه وخت چې کله راغی نو مونږ خو بیا د ظهر د ماسپښین مونځ به کوو 2 رکاته. نو آیا د ماسپښین دا مونځ دا مونږ په جمع باندې کولی شو که نه؟ بالکل کولی شي. مونځ دی فرض مونځ دی په جمع باندې کولی شي. په جمع باندې کول پکار دي. ښه د چا نوم استعمالول او په هغې باندې چینل جوړول او بیا په غلا باندې ویډیوز جوړول او دا استعمالول دغه چینل دا روا دي که ناروا دي؟ ته وایې دا غلا ده نو په خپله ناروا دي. پردی څیز به نه استعمالوې. ښه دا ټیک نه دي. که هغې اجازت درکړو بیا ټیک دي روا دي. د چا د تدفین دپاره تدفین مطلب دفن کولو دپاره تابوت استعمالول جایز دي که نه؟ بالکل جایز دي. که ناروا یې موږ اوس فتوا ورکړی وي چې دا څوک تابوتونه خرڅوي دا ټیک نه دي روا دي. ښه یعنې ځمکې داسې چې په هغې کې نقصان وي قبر پرېوځي یا څه بله مسله وي بله مسله نو په داسې ځای کې بیا ښه خبره چې په تابوت کې بند کړی شي او دفن کړی شي. ادمجي لایف انشورنس د دې باره کې ستاسو څه رایه ده؟ شریعت رایه دا ده چې دا حرام دي ناروا دي بالکل دوکه ده. ښه انشورنس داسې نور چې څومره انشورنس پروګرامز دی هغه ټول داسې دي. ښه ذکرته فی ملئ خیر منه حدیث شریف کې راځي چې که انسان ما په انسانانو کې یادوي نو زه د هغې نه په ښه مجلس کې یادوم چې هغه د فرشتو مجلس دی. دې نه خو معلومیږي چې فرشتې زموږ نه بهترې دي. د دې څه جواب دی؟ د دې جواب خو ما کړی چې انسانان بهتر دي د فرشتو نه. ګوره زموږ مذهب دا دی چې یو دي خاص فرشتې یو دي خاص انسانان. عام فرشتې او عام انسانان. خاص انسانان چې پیغمبران دي هغه د خاصو فرشتو نه بهتر دي چې کوم جبرائیل له میکائیل له اسرافیل له ملک الموت ته. پیغمبران بهتر دي د هغې نه. او یو عام انسانان دي مسلمانانو عام مسلمانان بهتر دي د فرشتو نه. او د دې وجوهات مې ذکر کړو. د قرآن مجید یو آیت مبارکه مې ته پیش کړو چې وإذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرین. الله فرشتو ته فرمایل چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي او لومبی سجده حضرت میکائیل علیه السلام لګولې وه چې چوته فرشته ده فرشتو کې هغې سجدې لګولې. فسجد الملائکة كلهم اجمعون ټولو فرشتو سجده ولګوله آدم علیه السلام. دې نه معلومیږي چې انسانان بهتر دي د فرشتو نه ځکه چې الله ته حکم وفرمایي چې انسان ته سجده وکړي. ښه یو رکعت کې انسان غلط شي نو بیا به څه کوي په آخر کې؟ څنګه غلط شي؟ نیمګړی دی
حضرت زبیر ابن عوام دا څوک و؟ زبیر ابن عوام د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ترور زوی و، صفیه بنت عبد المطلب د هغې زوی و. حضرت زبیر ابن عوام ډېر لوی مجاهد و. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل د هر نبی او مرګری او دوست یو زما دوست او مرګری زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه دی. په اودس باندې بل اودس کول تاسو خو ویلي چې دا ثواب دی، حالانکه دا خو اسراف هم دی چې شریعت منع کوي. نه دا اسراف نه دی مسلمانه، داسې مسله نه ده. ګوره تاسو ته ما اول اوس د اودس په مقاصدو کې یو خبره کړې وه چې د اودس او د تیمم او د غسل د دې مقصد دا دی چې د انسان خپلو ګناهونو ته متوجه شي، انسان خپلو ګناهونو ته متوجه. او حدیث شریف کې راځي کله چې انسان هغه لپه راډکه کړي که نه او مخ ته اوبه واچوي په اودس کې، نو د مخ چې څومره ګناهونه دي هغه د دې سره وغورځېږي. د لاسو کم ګناهونه دي هغه د یو قطرې سره وغورځېږي. د خپو چې کم ګناهونه دي د یو قطرې سره د اودس هغه وغورځېږي. اوس اسراف څه ته وایي؟ د تعریف او ډیفینیشن په دې چې انسان پوه شي بیا دا اشکال هغه ته ذهن کې نه راځي. ښه هغه دا چې اسراف دې ته وایي چې اوبه استعمالول د حاجت او د ضرورت د پاسه، د حاجت او د ضرورت د پاسه اوبه استعمالول دې ته اسراف وایي. او دا ته چې د یو اودس د پاسه بل اودس کوې نو په دې خو ستا ګناهونه ریجېږي، او دا ګناهونه ریجېدل زموږ حاجت او ضرورت دی که نه دی؟ خلاصه شوه. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی.